السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو په روشني کلیک چینل کې درته هر کلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د مردان کټلنګ سره تعلق لرونکي دوه سړي ډېر په بېدردۍ سره قتل شو. آیا دا ولې قتل شول؟ د دې مکمل معلومات تر سره ملګرو په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه حاصل شي. ملګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل روشني کلیک کې نوي وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر در رسي. او د دې سره د ټالۍ نشان مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. ملګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د مردان سره تعلق لرونکي دوه سړي چې د دوی په خپله کې د دوو خاندانونو په مابین کې په ځمکې باندې لانجه وه چې د هغې په وجه باندې پیل هم په یو بل باندې ډېرې ډوزې کړي وي او یو بل یې وهلي وو او زخمي کړي وو، خو چونکې دوی نه منې کېدل د هغې په وجه باندې به یو بل باندې خامخا اټیک کول چې د هغې په وجه باندې سهار چې د یو کور نه خاندان والا په بل باندې اټیک وکړو چې هغې کې یو کس ولګېد او ډېر زیات خراب شو چې د هغې نه بعد دغه حالات ډېر زیات خراب و او کله ولګېدل د هغه والا وروڼه راوړل، هغه یې هسپتال ته وړل او د هغې نه بعد دوی بل خاندان باندې اټیک وکړو چې هغې کې دوه کسان یو یې پکې مړ کړو او یو یې پکې ډېر زیات زخمي کړو چې د حاله هسپتال کې پروت دی. ملګرو زموږ په معاشرې کې او خاص کر کې زموږ په پښتنو کې دا شی ډېر عام دی چې زموږ په ځمکې او په وړو خبرو باندې جنګ جګړې کوو او ټوپک او تماشه راخلو او یو بل نو د دې دپاره حکومت ته او موږ ته هم پکار دی چې داسې قسمونو نه لږ پرهیز وکړو، ځکه چې زموږ د معاشرې کې د انسان وینه ډېره زیاته اسانه شي. ملګرو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نورې معلوماتي ویډیوګانې لپاره ډېره مننه، شکریه.